دا ورو سوال کړی دی چې د نیکانو خلکو نه دعاګانې غوښته جایز دی او که نه. لکه اوس یو سړی وي بل کس ویني هغه ډېر دیندار یي او دی ورته وایي چې زما دپاره دعاګانې غواړه. الجواب دا مسله درسونو منځ کې خصوص پیرې بیان شوې ده. کیدی شي خبره بیا هم کیدی شي کیدی شي بعض ملګرو ته مسله یادې خو دا کم وروڼه چې اکثر تپوسونه کوي دوی هغه درسونه نه اورېدلي یا اورېدلي هېر شوي دي. یاده کوي دا خبره چې د نیکانو نه دعا غوښته دا په دوه قسمه، یو ناروا او دویم روا. ناروا دا دی چې یو نیکعمله سړی مړي او ته دې دعاګانې غواړي، نو که د ده نه غواړي دا خو بیا د شرک په زمره کې راځي، او که دې وسیله کوي الله ته نو بیا د بدعت په زمره کې راځي. نیکعمله مړی روا دا ده چې ته د یو نیکعمله ژوندي انسان نه د ځان دپاره دعا وغواړي چې یاره موږ په دعاګانو کې یاد ساته، نو دا روا طریقه ده. او دې باره کې یو حدیث هم راځي، امام ترمذي راوړی دی، اگر که سند کې مشهور کلام دی د علماو، سند یې داسې مضبوط نه دی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر عمر بن خطاب ته وایي، هغه عمرې له روان وی لا تنسانا یا اخي من دعائک، وی موږ په خپلو دعاګانو کې هېر نه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي. خو په صحیح حدیث کې دا شته، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته ویلو عمر بن خطاب ته چې د یمن نه به یو کس راځي او هغه نوم اویس القرني دی، اویس القرني، او دی هغه انسان دی چې د مور سره ډېر ښه کوي، نو د هغې د لاسه د دعاګانې قبلوي الله. نو که چېرته ته ورسره ملو شوې نو د ځان دپاره به هغه ته ووایې چې الله نه بخانه وغواړي ستا دپاره. نو بیا ورسره هغه ملو شو، هغه ورته وویل. نو حدیث کې پیغمبر صلی الله عمر بن خطاب ته وایي چې اویس ته به ووایي چې ستا دپاره دعا وکړي. نو جایز دي یو نیکعمله سړی ته ویني او دینداره یو ستا په ګمان کې دي سي چې دی الله ته نږدې دی، دی تقوادار دی، ته ورته زما دپاره دعاګانې کوه. خو هر چا ته نه، دا هم غلطه طریقه ده. لکه دې بعضو د دې نه عادت جوړ کړی، په اخره کې به زر په سینه لاس کېږي دعاګانو درخواست ته ځي، دغه درخواستونه به داخلي عرضي کړي. نو یو سړی به ویني چې نه الله پېژني، نه پیغمبر پېژني، نه مونځ شته، نه دینداري شته، هغه ته هم وایي دعاګانو درخواست. هر چا د دعاګانو درخواست دی، ګپ ټیم جوړول نه دي پکار. یو سړی ته ویني او دیندار یې او ستا پې د ګماني چې دی الله ته ډېر نږدې دی او دیندار دی، عالم دی، تقوادار دی، او ده ته وایي زما دپاره دعا غواړه، زما دا مسله ده یا دا مصیبت دی، نو په دې کې څه حرج نشته، دا د شریعت نه ثابت دی الحمدلله. دا ورو سوال کړی دی چې زموږ یو ملګری دی، ځوان سړی دی او ښه مونځ اودس به یې کوو په جومات کې، تر دې چې سهار منزله به هم په مخه راتو، قرآن تلاوت به یې کوو. خو په څه خبر باندې د مور پلار سره وران شو، هغوی غوسه شو، هغوی هغه پلار چې دی نو یا دواړو په ده باندې لعنت ووي او خیرې ورته وکړي چې الله دې د خپل رحمت نه لري، که لعنت مطلوب هم دقه دی، زه ورک شه د الله لعنت دي په تا باندې. لکه دا بعض داسې وایي لعنت مطلب دا دی په عربۍ کې الطرد والابعاد عن رحمت الله، د الله د رحمت نه یو سړی لرې کول. نو ته چې کله چاته وایي چې په تا باندې د الله لعنت یې معنی ده چې ته د الله د رحمت نه لرې شي، دا یې معنی ده. د مور پلار دې ځوان هلک ته دا ویلي دي او د هغې نه بعد دا هلک د دیندارۍ د دې لارې نه اخوا شوی تر دې چې مونځ اودسې بلکل پرېښودي دي او د الله ذکر هم پرېښودی دی او مونږ پرې یېرېږو داسې نه چې کافر شي، ځکه چې خبرې هم داسې شروع کړي دي چې په هغې کې دین مذاق او دا خبرې کوي. نو اوس موږ څه وکړو؟ دا خیرې چې ورته مور پلار کړي، دا لعنت چې په ورته ویلی دی، د دې سره څه وکړو؟ دا هلک د ده سره څه وکړو؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده ساتئ د ټولو مؤمنانو لپاره او بیا خصوصا د دې ځوان هلک دپاره چې د توبې دروازه دا همیشه کولاوه ده، د توبې دروازه همیشه کولاو ده چې څو پورې نور د مغرب نه نه یې راختلی، د هغه وخته پورې توبې دروازه کولاو ده.
او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه څوک چې توبه وباسي مخکې د دې نه چې نور د مغرب نه راوخیږي نو الله د هغه توبه قبلوي او دغه شان د یو سړي د مرګه پورې دا سا چې د مرۍ ته ورسي د دغه وخته پورې د انسان توبه قبلوي حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر څو پورې چې دا روح د مرۍ ته نه رسېدلي نو الله د بنده توبه قبلوي او الله په قرآن کې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله خپل هغه بندگانو ته وایي چې د ځان سره زیاتۍ کړی د ګناهونو د لاسه الله وایي زما د رحمت نه مه نه امیده کېږي او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د الله دې پراخه رحمت ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله د شپې خپل لاس غوړی کولاوی یې د څه لپاره چې چا چې د ورځې ګناهونه کړي چې هغه توبه وباسي او د ورځې الله خپل لاس کولاو کړي پراخه یې کړي او ویې غوړی د څه لپاره چې چا د شپې ګناهونه کړي چې هغه د هغه توبه قبوله کړي د کوم وخته پورې حتی تطلع الشمس من مغربها تر څو چې نور د مغرب نه راختلی ده هغه وخته پورې د الله طریقه ده نو د توبې دروازه کولاو ده بیرور له پکار دي چې توبه وباسي او دې ملګرو له پکار دي چې هغه ته د توبې ترغیب ورکړي او دا ورته ووایي چې د الله د رحمت نه به نه نه امیده کېږي انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون الله وایي د الله د رحمت نه تمه نه کتې کوي مګر کافران خلک ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الله بل ذکوي وإذا خپل رب د رحمت نه چې نه امیده کېږي نو دا ګمراهان خلک دي بلکې د الله د رحمت نه امیدي دا ګورې په لویو ګناهونو کې یو ګناه ده ګورې کبیره ګناه ده د الله د رحمت نه امیدي د کبیره ګناه ده چې ډېرو مسلمانانو ته ګورې دې پته نشته او حدیث کې راځي امام احمد راوړی فضاله بن عبید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او دا حدیث با اکثر ملګری اول پی راوړي ثلاثة لا تسأل عنه یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چې د دریو کسانو باره کې خو تپوس مه کوو چې دوی به څه حالې قیامت په ورځ داسې بدترین حال به د دوی په هغو کې یو هغه سړی دی چې یو سړی دی او دا الله دا صفت د تکبر ده کوشش کوي چې دا د الله نه راکاږي او په ځان یې راواچي یعنی متکبر سړی دویم ورجل شک فی امر الله یو سړی چې د الله په باره کې شک شروع کوي والعیاذ بالله دا که د دین په باره کې والقنوط من رحمة الله دریم کس هغه دی چې هغه نه امیده شوی د الله د رحمت نه نو د الله د رحمت نه نه امیده کېدل د لویه ګناه ده او حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود وی امام طبرانی دا اثر او روایت راوړی دی اکبر الکبائر یعنی غټ ګناهونه خو شته په دې غټو کې غټ ګناهونه عبدالله بن مسعود وی الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول والامن من مکر الله او د الله د عذاب نه په امن کې کېده نه یېرېده بس به موږ عذاب نه راځي او والقنوط من رحمة الله او د الله د رحمت نه امیده کېدل دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده نو د الله د رحمت نه امیدي نه ده پکار د غرور ته وخت په وخت نصیحت پکار دی او هغه ته دا ویل پکار دی چې توبه الله ستا قبلی الله به په تا باندې رحم وکړي د هر څه به الله معاف کړي او دغه شان د هغه دپاره دعاګانې غوښته دا یو هغه طریقه ده چې ډېر مسلمانان ترې غافله دي لکه اوس ته یو کس وینې او بېدینه دی نو ډایرکټ زړه کې راشي چې ده ته یا د ده خیرخواهي اوس په کومه طریقه کېږي نه زه ښیم چې دا طریقه اکثرو خلکو ته نه ده معلوم تاسو زما په دې سوال نه یې پوه او دقه جواب دی تاسو په سوال نه یې پوه شئ زیما عام خلکو ذهن کې صحیح چې بېدینه سړی ویني او خیرخواهي کوي نو څه به ورته کوي
نصیحت. صرف دا طریقه نه ده چې نصیحت دی، بلکې د نصیحت سره د هغه دپاره دعاګانې غوښته. ځکه چې هدایت د الله په لاس کې، زړونه د الله په لاس کې، نو هغه الله ته ووایه یا الله دله هدایت ورکړه، یا الله زړونه ستا په ګوتو کې دي، د ده د زړه د حق ته راواړوه. دا قسمه دعاګانې به د بېدینه انسان دپاره غواړي. نو یو خو دا نصیحت شو دغه ملګرو ته، کم ملګري چې د ده په خوا او شا کې دي، چې ده ته دعوت ورکړي په نرمۍ سره، په ښایسته طریقې سره، چې دی واپس راووړي د نیغې لارې ته. او دعوت هم په ښایسته طریقې سره، لکه د بعضو خلکو د دعوت به دې ښه ګډوډ کړي. دعوت په ښایسته طریقې سره د علماو تقریرونو ورته ولېږي، د نیکانو خلکو سره یې کښېنې، د قرآن آیتونه ورته واورې، د علم مجالسو له یې بوځي، الله به ورته هدایت ورکړي. دویم کار به ده وکړي چې دویم کار به دوی ده وکړي چې د ده مور پلار به پوه کړي. ځکه چې شریعت د دې نه منع کړې ده چې مؤمن لعان نه وي، یعنې مؤمن لعنتونه نه وایي. دا ناروا دی چې ته په یو خاص مؤمن باندې لعنت ووایې، یعنې نوم یې والې چې دا پلانې د الله لعنت دی په ده باندې، دا ناروا دی. معین انسان په ده باندې لعنت ته نشي ویلی، نو بیا په بچو باندې څنګه لعنت وایي. او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لعن المؤمن كقتله، مؤمن باندې لعنت ویل د هغه وجل دی. او بیا یو سړی راولګي بچي باندې لعنت وایي. ته عام سړي باندې ته لعنت نشي ویلی مؤمن، که څومره هم ګناهګار معین سړی چې خاص دغه سړی د الله لعنت دی پې ده ته نشي ویلی، او دا د مؤمن شان نه وي. نو بیا بچي باندې څنګه سړی لعنت وایي؟ او دغه شان دا خیرې کول د دې نه منع راغلی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بچو ته خیرې مه کوئ، خپل مال ته، خپل ځان ته. داسې نه چې داسې ټیم سره برابر شي چې هغه ټیم کې الله دعاګانې او خیرې قبلوي، او بیا به خیرې به قبولې شي، او بیا به جلین او افسوسونه کوئ. زموږ د پښتنو د مور پلار چې دي، د پښتنو مشرانو کې دا ګټ عادت دی، دوی خیرې ډېرې کوي، او بیا زنانه خو تپوس مه کوه، دا وایي خو دویمه خبره او خیرې، دویمه خبره او خیرې. او بیا ګرځي وي بچی مې نیغې لارې ته نه راوړي، او د بچي مې کار کې برکت نشتی، او غریب وی ارزي کې ډغرې خوري، او نه کار برابرېږي، او نه رزق شتي، او بچي نه کېږي، او ژوند کې مزه نشي. دا تپوسونه له بیا د مور پلار کوي چې ټول عمر ته هغه ته خیرې کړي دي، هغه په ژوند کې برکت ته کوم ځای راشي؟ ټول عمر ته هغه ته خیرې کړي دي چې الله دې په شرمونو وشرموه، هلته به عزت ته کوم ځای نه میلاو شي؟ نو دا زموږ د پښتنو دا مشران چې دي، خصوصا بیا د زنانه، دا د دوی ډېر غټ عادت دی، او دا ګوره په دې ګناهګارې دي. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زنانه به جهنم کې ډېرې، چې کله یو زنانه تپوس وکړي یا رسول الله ولې، وایي یو دوی خیرې ډېرې کوي، او دویم دوی د خاوند ښه نه مني. نو دا زنانو کې به پښتنو کې، د پښتنو په زنانو کې خو ډېر زیات عادت دی که نه؟ کنه دا خبره غلطه لږه خبره والله دې یو دې مور پلار بچي ته الله دې د ملا تیر مات کا، او الله دې په شرمونو وشرموه، او ښه د ورځ او ته الله دې تاسو دواړه لرې ساتي. بیا وروسته پسې ګرځي وي، د ده په ژوند کې ښه د ورځ نه راشي، د ده په ژوند کې خوشحالي نه راشي. الله دې وایي چېرته مه خوشحاله وه، الله دې عمر له وایي ذلیله ساته. دا زنانه پکې اکثر وایي الله دې د ګاډي د ټیر لاندې راوله، او په رښتیا ګوره داسې شي وي، دا خیرې قبولې شي. دا زموږ د یعنې د کلي خبره ده، او مشرانو والد صاحب د الله وبخښي او نورو هغوی دا بیانوله چې یو کس یاد کړو، هغه ته مور کور نه وتو، یا مور وتو چې الله دې به بوجۍ کې راوړی که څه خبره مور ته وکړه، بس چل به شوي دو مور ته خفه شوي، الله دې به بوجۍ کې راوړی. نو هغه ټریکټر ورسره و، هغه یې روان کړی و، په یو خوړ باندې وړېدو، هغې له پاسه پولو د هغې نه راولېدلی، د هغې نه چې راولېدلی ټریکټر پې له پاسه راولېدلی.
نو هغوی چې بیا موږ په خپلو لاسونو په بوجۍ کې بیا ور واچوو مور له ویو نو بیا وروسته دغه مور پلار بیا ویو دا څنګه او دا ولې د خیرو په ځای چې ته سوی خو دعا وکړه لکه د عربو دا زنانه دا ښه صفت په دوی کې دی چې بچي ته ډېر کار شي وي الله دې تا د هدایت ترکړي تا دې غټه غوسئ الله دې وایي تا پوه کړي سبحان الله څومره ښکلې خبره ده ځکه که الله پوه کړو مسله ختمه شوه که او چې الله وله هدایت ورکړو نو جاکټ وله څه شوه ختمه شوه او زمونږ هغه به د طبعي سوالونه وله کوي د طبعي لکه دشمني چې دی او دا خبره وړه ګڼي حدیث کې څه راځي پیغمبر اسلام وایي د پلار دعا خیري دا چېرته نه واپس کېږي دغه پلار لګوي بچي ته خیري کوي نو د مور پلار ته وله ویل دا پکار چې ظالمانو دغه لعنتونه مو وي لعنت مطلب چې الله د رحمت نه لرې شي او چې الله د رحمت نه لرې شي خو د دین نه لرې شي اوس د هغه زوی دا حال دی چې هغه دیندار و نن هغه په اسلام پورې خاندي والعیاذ بالله دوی مېرول پکار دي دوی ته هم خبره کول پکار دي چې ستاسو دا کار او ستاسو دا طریقه دا غلط ده او الله ته رجوع وکړئ دا ګناه کړې ده مؤمن ته څنګه مؤمن باندې څنګه لعنت وایو بیا چې ستا بچی په هغه څنګه لعنت